بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ موږ تاسو کوټانه پاتې و چې بده کې کار وکړو. د باندې کلیک کوم زو سیټینګز ته ورته چې دا موږ ته آن کته پرون ټرای وکړ خو انټرنیټ لږ سلو کنه چې کو انټرنیټ مې کنیکټ کړای دا شبکه مې ورته بدله کړې ده معلومه څنګه ده ښه هو ښه نو راځو دلته ایمیل ادرس لیکو زه ایمیل ادرس لیکم فرض کړه دا مې ورته ولیکل franceinstitute@gmail.com دې موږ ایمیل ادرس ته او نیکسټ کوئ date Microsoft account doesn't exist. Enter account نه جوړ get a new one. موږ account نه لرو Microsoft account موږ نه جوړ کړی چې نو ورته جوړ کا په دغه ایمیل ادرس باندې انټرنیټ سیستم په تیز وي غوړبا زر خلاصي کی دغه صفحه نو راځل دا ایمیل ادرس هم تیار لیکل دا پاسورډ شور کې هغه بدل تسرول کې ایمیل کوئی پار کنه کوئی جیمیل کې کپټ ملي ولا ما خو صبر صرف په جیمیل کې چیک کړای دا جیمیل کې پټ کې نه کی جیمیل کې خو کو ما کړای دا په او ها کنټری افغانستان تیار انتخاب ده کوته بدلی ګورنی کار نه کاو کنه افغانستان باندې کنه پرموږه لوکیشن بدل کړی نه بس دغه ځای کې موږ دا نه کو سپورټ کو مالزه صحیح ده نه پیژنې څنګه نه بیخي مشهور ده زه به دا صحیح انتخاب کوم لري کلار بشم وی کې غلطي کوم نه او next First معلومات نور هم show enhance my online experiences by letting Microsoft advertising use my account دغه تیر شه I would like information tips and offers about Microsoft products دغه هم زه تیر یم او next کوي انټرنیټ کنیکټ کې راځم ته بیا میسجونه او خبرتیاوې ته راځي چې مایکروسافټ دا پروډکټس اخلي نه اخلي او دا انسټال کوي مې انسټال وي ایډورټایزینګ آی ډی لپاره هم استعمالي کرنٹ وینډوز پاسورډ اوس چې د وینډوز کوم پاسورډ دی چې هغه هم راکړه زه به ورته هغه هم ورکړم او نیکسټ به یې کړم Now one more step, use Windows Hello to finish setting up your Microsoft account on this device. Next, چې اوس همیشه چې کله هم تاسو د Microsoft account جوړ کې پین نمبر به خامخا ورکړئ بیا پاسورډ نو مطلب پین به وغواړي نو زه به دغه پاسورډ هم دغه پین ده نو دا اوس فعال شې ما په فکر ګورو چې مخته سیټینګ راځي نه راځي چیرې ورک شول یا ویریفای یور ایمیل ایډرس البته یو کوډ لګل لکه موږ تاسو څنګه چې په هغه جوړو دغه په فیسبوک آی ډي چې جوړو ایمیل جوړو یو کوډ تر لګي موبایل شمیر دلته موږ تاسو ایمیل ادرس ورکو نو ایمیل ته یو کوډ ولګو موبایل شمیر باندې جوړول چلته آپشن فون نمبر ایمیل ار فون دلته هم په همدغه ډول د ایمیل ار فون په فیسبوک او جیمیل یا مثال نور ایمیل کې جوړیږي کې هم وي نو زه څنګه دغه چې بند هم کو نو زما جیمیل ته ګورئ چې کوم ایمیل ادرس کې را خلاص ده دا کې خو بل یو را خلاص ده بل دی نه وځم نو هغه الفلانسټیټیوټ کوم ایمیل ادرس ته هغه ته داخلیږم زه ته چې پاسورډ دې راکړه تیارې پاسورډ سیو کړی هم درته چې صحیح ده بس نیکسټ
نو ایمیل ادرس را خلاصېږي دې ته به یو ایمیل راغلی په هغې کې به یو کوډ وي او هغه کوډ چې کومه ده دا د مایکروسافټ اکاونټ ویریفای یور ایمیل ایډرس دې باندې کلیک کړه او هغه کوډ چې دلته لیکلی ده 34 دا به راشي دلته به یې ورکړي 34 او 28 او نیکسټ باندې به کلیک کړي ما فکر نور کار خلاص ویریفیکیشن هم اوس نور موږ تاسو د کورټانا سیټینګ وکړو ښه دلته ګوره مایک نښه راغله دغه ځای کې You are all set. Now let's see what I can get started for you. ښه دلته را سټارټ کړم نو دې باندې زه کلیک کوم ښه دلته م لږ مایکروفون چیکینګ ورته یم چې بیخي صحیح ده دا دا نه ووځه اوس چې بیا دغه اپشن رانه کړي نو دې صحیح ده ښه زه نیوز خبرونه هم راوړئ دې باندې زه کلیک کوم اوس چې څه ورته یې هغه به انشاءالله هغه ته راخلاصي ښه نو ما یو وارې مخکې کلیک وکړه په نو ګوره تھینکینګ زه بیا لږ دغه غږ هم تیز کړم د خپل کمپیوټر Hey Cortana, open Word 2016. Sure. Which one do you want? System configuration or system information? پوه نه شو که نه بیا ورته ورځم ورته چې دغه نه تېر شه تاسو شي به راخلاص کړي اوپن کې هی کورټانا شي د استعمال کړل فقط ته دی لیکه اوپن ورډ پروګرام هلته ګوره کوز ولیکه که نه پوه نه شو بیا وروسته بیا سره بلدېږي نو زه به ورته وایم چې هی کورټانا اوپن جیمیل All right, opening mail. میل را خلاص که جیمیل نه خو میل ده دې کوم میل دغه را خلاص دغه کې ته را خلاصوي مایکروسافټ اکاونټ به جوړ کړي دغه نه وروسته دغه سرچ چې ده دې ته په وینډوز 10 کې کورټانا وایي د دې سیټینګ چې کومه ده داسې داسې وکړي لکه څنګه چې اوس دې وکړه بیا ته کولی شې دې ته مثال ووایې چې ما ته سرچ وکړه ما ته ایکسل را خلاص کړه ما ته بل پروګرام را خلاص کړه ګورې بیا ورته زه ورته اوپن ایکسل پروګرام I've got this for you on Open Excel program. خیر اخلاص نه کنه او خیر اخلاصي هي کور د چې کله خبرې ډېرې کې بیا نشي کولای چې هغه کې دنه صبر د دې ټیم باندې ریمایندر درکړي ته صبر وکړه چې بل یو پښتنه تر وکم Hey Cortana, open Excel 2016. نو غلطیږي اول وختونو کې خو را خلاصوي زه به ورته وایم چې نوټ پیډ را خلاص کړه چې عادي یې کورته Hey Cortana, open Notepad. Open Notepad. تاسو که اوس وګورئ نوټ پیډ را خلاص کړه نو کوم یو شي باندې دوی پوه شي هغه را خلاصولی شي او ځینې پوښتنې مثال تاسو کولی شئ چې تر یوې کې لکه زه ورته وایم چې Hey Cortana, who are you? I pulled up some videos for you. ښه دا ویډیوګانې بیا وګوره زه څوک یم او چې کله ورته ووایو چې Hey Cortana, who is your father? Technically speaking, that'd be Bill Gates. No big deal. نو مختلف پوښتنې تاسو ته کولی شي دې نه جواب درکړي خو د وخت په تېرېدو اول وختونو کې لږ ستونزه وي د تا غږ دی دا نه پېژني د وخت په تېرېدو د تا د دې غږ سره دا بلدتیا پیدا کوي ته چې کومې پوښتنې تر کوې د هغه سره هم بلدتیا پیدا کوي چې ته سره کوم پوښتنه کوې مثال په انګلیش کې نو بیا چې د هغه نه وروسته ته کله پوښتنه تر کوې بیا ډایرکټ کار کوي لکه اوس چې په ایکسل او په ورډ کې لږ ستونزه وه نوټ پیډ یې ډایرکټ را خلاص کړه نو دغه رقم بیا نور پروګرامونه نور کارونه چې دي که نه په اتومات ډول ډایرکټ درته کولی شي بغیر انټرنیټ نه بیا اول د انټرنیټ سرچ بیا کار نه کوي خو دا ورډ ایکسل بغیر له انټرنیټ هم بیا کار کوي چې لږ استعمال کوي
همدې چې کې پیش کې ساتي په همدغه ځای کې وو دا سرچ کله د چې اوږد بار هم وي دلته پټه د سرچ په رقم نو نور موږ او تاسو سیټینګ ویلی دي پرون موږ نور درس ویلی وو صرف دغه پاتې وو چې انټرنیټ سم کار نه کوو موږ وینډوز نوره ختمه کړې که ژوند وو نن د دوشنبې ورځ ده سبا سې شنبه ده سبا ورډ پروګرام شروع کوو او د پنجشنبې په ورځ به انشاءالله امتحان اخلو انشاءالله یعنې لپاره استاد ته یو